هیڅ وخت د یو شخص احترام د هغه تر شعور او پوهې لوړ مه کوئ. که مو د یو چا احترام او درنښت د هغه تر پوهې او شعور لوړ وکړ، د احمق او بې شعوره خیال در باندې کوي. حضرت مولانا محمد جلال الدین بلخي صاحب وایي یو سړی د عطرو په بازار کې تېرېدی. د بازار نیمایي ته چې راورسېدی، بېهوشه سو، چپه سو او ځار سو. خلک پر راټول سوله چې هر څه کوي سړی پر اوښ نه راځي. ټپي به یې ورته راوستی، ټپي په خپل ټوله علم په کار واچوه، سړی پر اوښ نه راغی. وروسته یې ورور ته خبر ورکړي چې راسه چې ورور دې د عطرو په بازار کې بېهوشه سوی دی. ورور چې رالی په خندا سو، خلکو ته وویل چې یو ټوټه خوشایي راکړئ. خلکو خوشایي ورته راوړل. ورور یې د خپل بېهوشه ورور و پزې ته خوشایي چې ورنږدې کړ، ورور پر اوښ راغی. کور ته تعجب وکړي چې دا څه مسله ده. ورور یې ورته وویل چې زما ورور د خوشایي کار کوي، د عطرو بوی ښه نه پر لګېږي. ډېر انسانان دي که تاسې د عطرو په بازار کې هغه تیر کړي، هغه بېهوشه کېږي. زه د خپل سترګو حال هم درته وایم چې ما لیدلی دي. ما یو وخت کارګر راوستلی و او په وقفه کې په تفریح کې مې د هغو لپاره زعفراني چای دم کړ. کله چې چای څښلې، یو کارګر په پسخند راته وایي حاجي صاحب دا چای مو د خوشایي بوی ځي. ما ورته ویل چې تا تر اوسه داسې چای څښلی دي؟ څه وایې حاجي صاحب دا نو څه شي دي، موږ داسې چای څښلی دي داسې پاڼې لري. هغه زموږ ستاسې په اصطلاح اشوتلي چای څښلي وي، په زعفراني چای نه پوهېدی، نو یې پر ما باندې ملنډې ووهلې. ما یې د یوې ورځې پیسې ورکړي او رخصت مې کړي. کارګرې ته مې وویل چې ما په دې کې زعفران اچوي. بل وخت بیا زموږ د همسایه مېرمنه زما د مېرمنې لیدو ته راله. زما مېرمنه په ډېر احترام او عزت دستي د امو جوس ورته جوړ کړ او ملایې هم ورسره واچول، یو څه میده کړي بادام یې هم. مېرمنې ته یې ویل دا نو چې جان که. هغه همسایه مېرمنې چې خولې ته یوړل، ویل یو دا څنګه بد خوند کوي، تاسې څنګه خورئ؟ موږ دواړو د هغه انسانانو تر سویې او تر شعور لوړ د هغوی عزت وکړ. یوه راته ویل د چای دې د خوشایي بوی ځي، بل یې زما مېرمنې ته وویل چې دا څنګه تاسې خورئ. خو هغه مېرمن، هغه زموږ همسایګان ما لیدل چې په روژه کې هغه پنجي والا د جوهر پاکټانه دي چې وایي شوتالو دی او سیب دی او کیله، دا یې رانیول، په جیکو یې جوړول او خوړلې. که موږ چیرې د هر انسان تر شعوره او تر پوهې د هغه درنښت وکړو، نو د احمق او بې شعوره خیال نه راباندې کوي.